څنګه کولی شو د فیسبوک سټوري را ډاونلوډ کړو. ملګرو ورور پوښتنه کړې چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک سټوري را ډاونلوډ کړو. ملګرو دې لپاره تاسو د فیسبوک سټوري را ډاونلوډ کړئ. تاسو ته یو اپلیکیشن د ضرورت ده، د اف بي سټوري ډاونلوډر په نوم دغه اپلیکیشن ده. دغه اپلیکیشن که چیرې تاسو را ډاونلوډ کړئ او کولی شئ بیا د فیسبوک څخه هر ډول سټوري را ډاونلوډ کړئ. چې دا طریقه د دغه اپلیکیشن څنګه ده هغه تاسو په دغه ویډیو کې درښیم. دا ویډیو تاسو تر پایه پورې وګورئ. ملګرو دغه اپلیکیشن لینک تاسو په لومړي کمنټ کې هم اچوم او کولی شئ دغه ځای څخه عکس وګورئ او له پلی سټور څخه ډایرکټ را ډاونلوډ کړئ. نورو ملګرو وخت هم نه نیسم. که چیرې مو ویډیو خوښ سوه او غواړئ په آینده کې داسې خوندور معلوماتي ویډیوګانې وګورئ زموږ پیج خامخا سره لایک او فالو کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ملګرو څنګه کولی شو له فیسبوک سټوري څخه ویډیو ډاونلوډ کړو. نو د دې اپلیکیشن ته ضرورت ده د اف بي سټوري ډاونلوډر په نوم. دا اپلیکیشن لینک تاسو په لومړي کمنټ کې هم درکوم او په سکرین هم تاسو کولی شئ دا اپلیکیشن په ډېره اسانۍ باندې له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. خیر ملګرو دلته تاسو د چا د سټوري ویډیو ډاونلوډ کړئ لومړی به فیسبوک را خلاص کړئ. فیسبوک مو چې کله خلاص کړئ مثال په توګه یو ویډیو مو راټو وهل ملګرو ته لیکلي شیر د سټوري به ووهئ او دا به ووهئ دلته لیکلي ملګرو کاپي لینک. دا کاپي لینک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کاپي لینک ووهئ بېرته به شاته راشئ هماغه اپلیکیشن ته. کله چې اپلیکیشن ته راغلئ ملګرو دلته به تاسو دغه لینک پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړئ هغې څخه وروسته به دلته ډاونلوډ علامه ووهئ. کله مو چې ډاونلوډ علامه ووهئ دا ویډیو تاسو ته را ډاونلوډ کړي. ملګرو زما انټرنیټ یو څه ضعیفه ده چې زر را ډاونلوډ نه کړي. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ د فیسبوک هر سټوري را ډاونلوډ کړئ.